توکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو دوستم ده علی ملګرو دوستم لایف ته راغله. امو بین صاحب با تو سلام میگم و همه کل اعضای نفرهای که همونجا هست. و علیکم سلام مارشال سی جی. اوی شما مردم توهین نکنن نباشه، ما امو شارترین مردم افغانستان هستیم دیگه. چطور امی امریکا تو صنف 5 مکتب خواندی، تو لوده چی تو مارشال شدی؟ اوی ام دو نده نباشه، ما مردم دو ندادیم، ما که مارشال شدیم نباشه، ما خوب میفهمیم کارنامه‌های ما را میفهمیم، اما افغانستان ما مردم آزاد کرماندیم. چی آزاد کردی؟ تو خو یک دوز دستی. اوی ما که دوزی نکردیم، مردم خودش به ما دادن. خو انجینر صاحب دا څه وایي؟ دوستم راغلی. همه اقوام افغانستان نباشه ای اتفاق نداره، اتحاد نداره، ما مردم به چوکی بالا شدیم. مارشال سی جی چقدر امریکا، تو امریکا را چی تو شهید میگی؟ آی دیگه شهادت داده و از ملک خود آمده به افغانستان جهاد کرده میمانه. چی جهاد کرده و دیوانه؟ آی دیوانه نگو دیگه نباشه، ما دیوانه نباشیم مارشال میشده. نه کتیش چی کرده بودیش چی؟ ما چیزی نکرده بودیم انجینر صاحب، اینجا فامیلا ششتگی صدای ما را میشنوه نباشه، خودت میفهمی ما چی کرده بودیم. که رفیق ما چیز نکنی همونجا رفتی دا هر کشتی بکرت باشه. امرو دا قاقه چیزی نگویی گوره. اوه نه دا پالیم ششتگی تلفون بتم گپ میزنی. بته تو همی آقای شرنگار تلفون بته. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سلامونه. مرتضی ټولنډیوالانو ته سلامونه. زه په تاسو افتخار کوم د افغانستان غړي یاستئ. د ما د زړه سر یاستئ. اوی دا څه کوي؟ دا خو جذبه سو. شړونګا بابا تا خره ونې ته خېځولي، هغه دې راکته کړه که اوس هم ونه کېدي. ما له خرو نه مخکې فیلان ونې ته خېځولي وه. تاسو دې خره په خط کاته. غنم دې څنګه ورکړي؟ دا لکه ورکړي وو غنم خو لکه څنګه چې جناب جلالتمآب جنرال صاحب دوستمو فرمایل د افغانستان خلک اتفاق نه لري، اتحاد نه لري، یووالی نه لري، چې نن موږ پرې پاچاهي کوو. دغسې ورکې که تا سره ډېر نه غږېږو، ته یو غلام بیخي مزدور تا نه دا دوستم تکړه ده. مارشال سی جي واخله ټلیفون ته واخله، لرې که دا په خبره نه پوهېږي. تاسو ته وایم جناب لرې که ورکې که ته د خبرو لرې که ته د خبرو لایق نه یې، ته غلام یې، مزدور یې، ته ډېر خاین یې، تا نه دوستم ډېر شرف لري. سرباز هم د ساده خدمت یو څه توهین وکړي، ما بېچاره څه ګناه کړې ده. اوهو دغسې اشفاق غني کاکا زه اوس سوچ کوم چې یاره د افغانستان په تاریخ کې به د شاه شجاع نه ته لږ مخکې شولې، څه نظر ورکوې دې باره کې؟ زه د امریکا وګړی یم، زه د هغوی عسکر یم، زه د هغوی دپاره کار کوم، د تا دپاره نه کوم انجینره. دغسې تکراته نو ځان دې داسې که چې ټول خلک ورباندې باندې لعنت وایي، دا ټول خلک یعنې داسې انسان پاتې دا به څه کوې ته آخر؟ موږ د لعنت دپاره پیدا سوي یو. انجینر صاحب محترم ولې داسې خبرې کوئ؟ عجیبه سړی ته دا مارشال ته هغه ورکوي شي ته یا کوم بل څوک درسره داسې بل ملګری دي. آمجا ما هم اگه ما ششتگیستم دکتر صاحب اشرف غنی صاحب عبدالله نباشه همه کرده است کل اگه سلام میگه. وعلیکم سلام. د دوی له لاسه خو د افغانستان وران ده. ښځه سیده دوستم صاحب در روان یم انشاءالله دا واسکټ ماسکټ به دې ډېر زر در نه وباسم. دا مارشالي چې تا ته امریکایانو درکړې دی نه به دې ډېر زر بېغمه کړو انشاءالله. چرت مه وه دا دې څو ورځې مارشالي ده پوه شوې. دغه مارشال دوستم صاحب نه یوه هیله کوم سره
چې د موږ دغه د ولسمشر بې عزتي ونه کړي، د ډي اس پي غوندې عمل ورسره ونه کړي، ګزاره کوئ. اوس به مارشالي هم درکړه او کوم مقام هم درکړه، نو اوس په کار د ډېره ګزاره وکړي جنرال دوستم صاحب، مارشال دوستم صاحب. همه شان همه دکتر صاحب عبدالله همه رئیس جمهور دیگه از ما مردم بچه برش بود نباشه. مارشال سی جی نن طالبانو څلور د امریکا جاسوسان غټ غټ قماندانان مردار کړي، دې باره کې څه وایه؟ شما مردم غیر کشته برین، یک نمیکنین، یک امور توبه بکشه، پس اسکر شما شواهن ترباز دارین، از این تربازها چرا میکشین نباشه؟ والا مجبوریست دیگه که نکشم خو نکیگی کنه، بیا سبا تاوان دی خروت دی جوړیږي. کشتن که پیدا نشده همون مسلمانه شده خدای دې ته هم په ګیر راولي شي جینو، ځانو په الله دې سپارمه.